سرکاري باغ ته نږدې د ارغنداب په رود باندې جوړ شوی پل چې په تیرو جنګونو کې ویجاړ شوی دی لا تر اوسه وران پروت دی. دغه پل د رود دواړې غاړې خلک سره موښلوي او ښار ته یې د تګ راتګ لار هم دغه پل دی. دا چې د دغه پله ویجاړۍ د سیمې خلکو ته کومې ستونزې رامنځته کړي دي، په ورځني ژوند کې کم خنډ او ځنډ رامنځته شوی دی، دا خبرې به د سیمې د خلکو څخه واورو. دا خلو لار ده د ولس عام خاص ګر پر روان دي، مریض هم پر روان دي، سپېرر هم پر روان دي، تورر هم پر روان دي. لو لار ده که څه موږ څه دا دغه لرو چې دغه لار جوړه سبا میوې ورسېدلې دا ګرد به پر دغه ځای باندې کوټه وي. که څه کومک نه وي پر دغه ځای باندې به ګرد ولس خوله وازه نیولې. نور پلونه هغه دي یا په سربند کې دي یا هغه دي پر دغه باندې دي، هېڅوک نشي کولی چې دغه ځای او دغه ځای پرې ولاړ شي. مریض و سپېرر و تورر ټول په دغه لار باندې روان دي، د خاکریز لو لار ده، د ارغنداب لو لار ده، ګرد په دغه باندې روان دي. بله ورځ بیا مې نږدې موټر پسې په څه وویل چې بل یې بوتئ. موږ ستاسو د ښایست چې ستاسو دغه لار جوړه کړي، ډېر همکاري مو ده، ډېر مو کومک دی. موټر راځي اوس ډک بار دی او دا پر دې پله زه نه سمه ورته چې زما موټر که سره دغه نشي ورې هیله نیسي. یو پل ګوره هغه دی پر تابین دی، بل پر دغه دی پر تا خوا باندې. اوس مجبور ځم پر هغه ځای دغه به راکاټېږم پر خوا باندې د تابین پر پله باندې. نو دا موږ دغه اوس غواړو چې وروره دا پل موږ ته را جوړ کړي. غوښتنه مې دا ده چې باید موږ ته را جوړ کړي دغه دولت. موږ ته یو موټر نه پیدا کېږي، دا پل خراب دی، هغه ورځ خراب شوی وروره موټر راوښتی درې ته زخندرو ته سره بازار ته تللي ولاړ سیده چې وروره موږ دغه ګرد د ولس یې خوارو ځای وروره سبا مانار پکېږي، وروره بل شی هم پکېږي، په اصول نه رسېږي، په قیمت نه څوک موږ ته نه را رسېږي دغه ځای ته. موږ دربدار یو وروره ګرد دلته خوارو غریب مخلوق پروت دی، وروره خاک په سر دی. وروره د دولت څخه موږ دا کومک غواړو چې داسې هسې جوړ شي، وروره خلک پیسې خوري، وروره ناکه ما څه تېر بېر کړي، وروره هغه خپل جوب ته واچوي، موږ د هغه خوار زار برته پرېږدي. موږ داسې سړی غواړو چې دا خدمت وکړي د ولس دپاره. د خلکو ستونزې مو د کندهار ولایت د ټولګټو چارو ریاست د جنوبي زون د پروژو مسؤل شیر حسن خوشیوال سره شریکې کړې. هغه یې په اړه داسې وایي. تقریبا د یوه نیم میاشتې مخکې یا دوه میاشتې مخکې چې د کوم سیلابونه راغلو چې د ټول کشور په سطحه ډېر خطرناک سیلابونه وو، خطرناک بارانونه وو، نو دغه د ارغنداب پل کوم ساحې چې مخکې نه خراب وو دوباره اوبه یې وړل. بیا موږ وکړی شو د مقام ولایت په همکاري او د قول اردو په ماشیني سره چې د پل دوباره بیرته خلکو مخ ته جوړ کړو، ټرافیک ته بیرته لاره خوشي کړو. خو متاسفانه بیا دوباره سیلابونه راغلو. اوس موږ دومره وکړل چې فعلا په هغه پل باندې ټرافیک شته، موټرې ځي راځي، چې عام ولس ته لاره خلاص دی. خو هغه کوم پاتې چې دی اساسي کار یې پاتې دی، سروې مو وکړل، ډیزاین مو وکړل، ما واستول وزارت ته. نو وزارت مشران راسره ومنله چې انشاءالله په د نوي کال کې چې بودیجه منظور شي دا به مو یو خصوصي شرکت ته ورکړو چې دا باندې کار شروع کړي. عملاً اوس فعلا اوبه ډېر دی، هلته کار نه کېږي، چې اوبه کم شي انشاءالله هغه باندې کار شروع کېږي خدای رضا وي. د اوس هم اوبه روانې دي، نو چې اوبه روان وي په رود کې مو هغه پل باندې کار نشو کوی. ولې چې دا پل چې دی تقریبا 1.2 متره پل دی او اوس فعلا د اوبو هغه هم ډېر لوړ دی، تقریبا ارتفاع د 2 ورځې مخکې چې لاړم 80 سانتي نه لوړ و. نو دې پر موږ کار نشو کوی. دلته چې کله موږ دلته پایې لګوو و ډیګینګ کوو، غذایش کوو، نو چې اوبه هلته روان وي هېڅ امکان نه لري. دغه پل چې ونړېدی هغه وخت د طالبانو په رژیم کې د جنګ په حالات کې ونړېدی، بیا د وروسته جوړ شو، داسې جوړ شو د موقت وخت لپاره جوړ شو چې د رفت آمد پر اوسي. دا مسلمانان ډېر سره په تکلیف دي، اوس هم پر تکلیف دي، خو ونړېدی خسکې ورته راوړي هېڅ فایده یې نه ورکړه. اوس دا خلکو ته مو دا خواهش دی چې داسې په یو ښه منظم توګه یې جوړ کړي، دلته هغه د پخوا په رقم باندې جوړ کړي چې مشکل پکې رانشي. دې پر تېرېږي، حیوانان تېرېږي، انسانان، سپین ږیري، ځوانان، کوچنیان، لویان، مریضان، ټپیان، دا ګرده پر دې لویه لار تېرېږي. دا چې د دغه پله د رغېدو چارې به څه وخت را پیلېږي او خلک به له دغو ستونزو څخه څه وخت خلاصېږي، بیا هم ښاغلی خوشیوال داسې وایي. اوبه نه باید چې له خیر سره نو اعلان ته ورکوي، اعلان نه بعد شرکتونه چې ارزوه کېږي نو تقریبا کېدای شي 3 میاشتې 4 میاشتې وخت وغواړي.